زه خو دې خور ته ځواب نه لرم. څوک شته چې ځواب ورکړي؟ نه یوازې دا خور، د افغانستان د لر او بر ټولې تورسۍ په دغه درد اخته دي. اوسني حکیمان نه ډېر په عاجزانه په تکرار ډول باندې غوښتنه کوو چې خیر تورسرو ته نور د افغانیت او د شریعت په چوکاټ کې مکتبونه او ښوونځي خلاص کړئ او پوهنتونونه. تاسې دا ویډیو تر پای پورې وګورئ. 3 پیپره مې ورکړه، 5 پیپره مې پاتې شله. زما دا خواهش و چې زه 12 پاس کړم، زه افغانستان ته ځم. هلته زما خپل خواهش دی زه ډاکټر جوړ شم. افغانستان دپاره تلمه. ما ویل ته زه 12 پاس کړم، هغې نه بعد ځم. دوی ما خپل پیپر نیم کې پرېښودو. بس دا کار یې موږ سره وکړل. ما 3 پیپره وشله. دا د زما نه علاوه به نور جنیکیان ډېر جنیکیان د هغې ټولو پاتې شوم داسې. موږ ته به یې لږ ټایم راکړی، زموږ پیپر ختم شوی و، هغې نه بعد به دې داسې کار کړی و. زما دا خواهش دی چې موږ افغانستان ته ځو او هلته د طالبان چې دی زموږ دا تعلیمي ادارې دي دا موږ ته واپس خلاص کړئ. ما پلار موږ ډېر غریب خاندان دی. ما مور او پلار خواهش و چې دا زه ډاکټر جوړ شم او افغانستان ته لاړ شم. زما پلار ډېر غریب سره دی، ډېر مشکل سره زما تعلیم اخراجات هغې پوره کړه. ما 2 سال په کلاس کې ولګول، فایده څه؟ ټول 2 کاله پیسې هم داسې لاړل. د 8 نخم پیسې ټول پرایویټ سکول مې ویلې. پلار مې ډېر مشکل سره زما خرچه پوره کړو. ټول پیسې لاړل. غریب انسان دپاره دا ډېر مشکل دی. زما هم دا خواهش دی، ریکویسټ دی طالبان دپاره دا تعلیم واپس دا د ادارې نه دا تعلیم واپس خلاص کړئ. دا تاسو ډېر زما په شانتې د ډېرو جنیکیانو خواهش دی. څوک انجینیر خواهش دی، څوک د چا څه خواهش دی، چا څه خواهش دی. طالبان د زموږ دا خواهش پوره کړي چې تعلیمي ادارې چې دي دا واپس خلاص کړي. ټیک ده. دا راته ووایي تاسو څه ګڼئ چې جینکو دپاره تعلیم څومره ضروري دی؟ ډېر ضروري دی، ډېر زیات ضروري دی تعلیم. په کلاس کې چې کومې ملګرې وي ستا، تاسو راتلی تاسو مخه ښه راواغېسته چې موږ خپل ملک افغانستان ته واپس ځو، جینکۍ پیغلې ملګرې دې څومره خفه وي او څه احساسات یې سره شریک کړي؟ ډېر خفه و هغوی، زیات خفه و، ډېر زیات خفه و هغوی. عوام یې ډېر ښه و، حکومت والا چې دی ډېر زیاتې موږ سره وکړو، حد نه خو ډېر زیاتې موږ سره وکړو. دی زما دا خواهش زما 12 پاس کړو، زه تلم افغانستان ته. ما اول نه چې دی که نه ما خو زه افغانستان دپاره خدمت کوم، هغې دپاره زه ډاکټر جوړېږم، زه ځم هلته خدمت کوم د هغې. لیکن دوی زما ټول خواهش هر څه دي خراب کو. زما په شانته د نورو ډېر خلکو خواهشونه ده، څوک انجینیر جوړېدل، څوک څه جوړېدل، څوک څه جوړېدل. تا راته ووایي بابا دې سره ډېر محنت او خواري وکړه په دې غریبۍ کې، یو غټه ښځه یې درنه سازوله. ارمان خو صرف ستاسو نه د پلار دې نیمګړی پاتې شي، هغه څومره خفه دی؟ پلار مې هم ډېر خفه دی، مور مې ډېر زیات خفه دی.